د عمران خان او امیر خان متقي لیدنه. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست سره لیدلی دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدلی دي. که څه هم رسما له دې لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړې ده. همداراز امیر خان متقي په خپله هم نن اعلان کړی چې له عمران خان سره لیدنه لري. د پاکستان صدر اعظم له دفتره بیا په یوه جلا بیان کې راغلی چې عمران خان نن د تریکا پلس چین، روسیه او امریکا متحده ایالاتو سره لیدلی دي. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقونو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې زیاته شوې چې نړیواله ټولنه دې د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. تریکا پلس استازو پرون د افغانستان پر رواني بشري وضعیت باندې سخت اندېښنه وښوده. دوی په اسلام آباد کې غونډه درلوده. د پاکستان صدر اعظم خان د تریکا پلس د غونډې د ایران د اېرېدل مهم بللی دي.